سلف صالحین یعنی صحابه، تابعین او تابع تابعین، د دوی اقوال هغه وخت دلیل کېدای شي چې د قرآن او حدیث خلاف نه وي، او که د قرآن او حدیث خلاف وي نو پرېښودل کېږي، ځکه چې الله متعال په قرآن کریم کې فرمایي نو که تاسو په کوم شي کې اختلاف وکړئ نو هغه الله او د الله رسول ته وګرځوئ، که تاسو پر الله او د قیامت په ورځ ایمان لرئ. او همداشان امام شافعي رحمت الله علیه به فرمایل ټولو مسلمانانو اتفاق کړی دی چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت چاته څرګند شي نو د هیڅ انسان قول ته پرېښودل نه دي پکار. او همداشان امام مالک رحمت الله علیه به فرمایل د هر چا خبر اخیستل کېدای شي او پرېښودل کېدای شي پرته له دې قبر نه، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر. بهترین خلک او د اعتماد وړ خلک چې د هغوی لاره تعقیب شي هغه د سلف صالحینو لاره او منهج دی، او دلیل یې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تر ټولو غوره خلک زما د زمانې دي، بیا هغه چې تر ما وروسته راځي، بیا هغه چې تر هغوی وروسته راځي. او همداشان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي پر تاسو زما سنت لازم دي، او د هغو راشده هدایت شوو خلفاو سنت چې له ما وروسته به راشي هغه کلک ونیسئ او د غاښونو په سرونو سره یې ونیسئ، او ځانونه له نوو شیانو یعنې بدعتونو څخه وساتئ، ځکه هر بدعت ګمراهي ده. نو تر ټولو غوره مسلمانان هغه صحابه، تابعین او تابع تابعین ول، باید د هغوی لاره تعقیب شي. سلف و صالحینو دا نه خو کول چې د دوی په خپلو شخصي رای عمل وشي، بلکې هغوی هر څه قرآن او حدیثو ته مخکې کول، او هیڅ کله یې نه غوښتل چې مسلمانان ډلې ډلې شي. په دوی کې به چې هر امام کومه خبره کوله نو کوښښ به یې کولو چې هغه د قرآن او یا صحیح حدیث نه ووایي، تر دې چې په هغه موضوع کې به یا حق ته ورسېدل او یا به خطا شول. او د دوی نه همدا شان نقل دي چې ویل به زموږ اقوال یعنی خبرې، فتواوې او رایې یا نظریې که د قرآن یا حدیث خلافي نو پرېږدئ. دلته یو څو مشهورو ته اشاره کوو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به فرمایل د هیڅ چا لپاره روا نه ده چې زموږ قول واخلي تر څو چې دا معلوم نه کړي چې موږ دا قول له کوم ځای اخیستی. امام مالک رحمت الله علیه به فرمایل زه خو یو انسان یم، هم تېروځم او هم حق ته رسیږم، نو تاسو زما په رایه کې وګورئ، نو هر هغه څه چې له کتاب او سنت سره سمون خوري نو وایې اخلئ، او هر هغه څه چې له کتاب او سنت سره سمون نه خوري نو پرېږدئ. او همداشان امام شافعي رحمت الله علیه به فرمایل که چیرې تاسو زما په کتاب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مخالفت ومم نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول عمل وکړئ او هغه څه پرېږدئ چې ما ویلي دي.